دا به د چا وي؟ د هوښیار سلطان لپاره ده، نور به د چا لپاره وي؟ ډېر ښایسته دي. رښتیا خو دا ستاسو د جامو په وړاندې هېڅ هم نه دي. دې کې د څه خبره ده امبره؟ توبه توبه، ډېر زیات ښکلي دي. همدا چې د سلطان په خوښه دي همدا بس نه کوي. ګلزار دا کالي بخله چې زه لاړه شم او زه راماده شم. راکه کنه څه کوي؟ که نور کالي درکړم څه څنګه شوي به وي؟ امبره؟ خیر دی خیر دی. امبره مېرمنې دا ستاسو نه دي، د کوترې. د سلطان میلمانه خو روسان دي که نه؟ او تاسو ټول پوهېږئ چې ښوونکي له سلطان سره مرسته کوي. کله چې ترجماني کوي نو هغه د خدمتګارانو کاري سره خو نه کېږي که نه؟ های ښکلې کوترې، ستا د دې جامو له امله په ما څه ورځ چې رانغله. په تا څه شوي دي؟ دا رنګ دې ولې الوتی؟ ویښتان دې هم ګډوډ دي. هله واغونده. ته له دې ځایه لاړ شه چې زه تیاره شم. نه ته یې نشې کولی. ښایي له خیره ساټو باټ کوي چې بیا سلطان ته کم را نه شو. هله نو دا ښځه بیخي له خپل عهد نه تېره شوه. یعنې څه چې له سلطان سره مېلمستیا ته ځي. نه زه یې نشم زغملی. باید همدا شیبه له سلطان سره خبرې وکړم. صبر وکئ مېرمنې، تاسو دا مسله هواره کړې. ومو ویل چې د ترجمانې په څېر اوسي. تاسو هم نه باید سلطان په دومره خبره خفه کوي. ګلزار البته د ویستلو لاره یې پیدا کوم. تاسو دا کار کولی شئ مېرمنې.